مسلمه کوم ځای ته راغلي یو؟ یاره دې ځګی راته نوم راته نه ځګی نه تېر شه، خو هغه مورکۍ وه چې هغه خلک یې ډېر دردولي وو. یو کوټه یې وه، یو زوی هغه هم بېچاره وفات شوی و که نه. نو الحمدلله دلته راغلو دوستان، زه مسلم بیا راغلو. لله الحمد ډېره مننه د با احساسه ورونو او خویندو نه. زه چې راغلم ما نور څه راوړي نه وو، فقط دغه سودا مې ورته راوړی و. کونړ ته راغلی وم د مورکۍ دا پوښتنه وکړو. خو چې رانم دلته ماشاءالله ډېر مزېدار کټ ایښی دی که نه. داخل ته چې راغلم دا مور ګوره ولاړه ده، دروازه یې هم هلته شته ده. مخکې ګوره دا شی نه و. داخل ته چې لاړم مسلمه مور یې لږ اجازه ده. ښه خبرې به ډېرې نه کوم. دلته چې راغلم الحمدلله دغه دی، فرش هم شته دی، 3 کټونه هم شته دي، کوټه هم لږ څه ناسه سپینه شوې ده. مسلمه ته هم خوشحاله شوې که نه؟ مورکۍ ورته وایي چې مسلم ته زه به ځکه د دې مورکۍ خبره ده چې مسلم د دې په کور کې مور یې هېڅوک هم نشته، یو زړه مور یې ده. ته خو الله دې خوشحال، دا خو ټوکې کوي مور یې ښه چې پلار یې ماشاءالله تکړه دی. الله دې اجر درکړي. مسلمه راځه چې راوځو. نو هغه ورونو چې دې مور سره مرسته کړې ده، واقعا د دې په درد باندې دردېدلي، الله دې ورته اجر ورکړي. والله والله د دې ویډیو چې ما کړی و دونه من کار کوو که نه، زه ډېر تللی یم، ډېر ځورېدلی یم، خو چې د هغه حالات ما ته کله کله رایادېدل که نه، نو دردېدلم. خو شکر الحمدلله زموږ په ورونو او خویندو کې داسې احساس شته دی چې هغوی یو بل ته لاس ورکړي. خدای دې ټولو ته اجر ورکړي انشاءالله. دې ته به موږ یو خوشخبري ورکړو، تاسو ته مې ویلي که نه، دا به دې ځای نه مکمل لرې کوو. وړو بیا هغه ځای کې بهترینه ځای مې ورته جوړ کړی دی. د مورکۍ و نور یا کور خو دې ولیدې که نه؟ ځمکه مې ورته واخیستله، کور هم پرې شروع کړو. ښایسته کور دی، لنډري کور دی، نو سا پکې شته، شیشه پکې شته، هر څه به مکمل ورته انشاءالله مجهزه کړو. بیا به دا خبرونه ډایرکټ به انتقالو، دا کور به پاتې. ډېره مننه.